السلام علیکم ملګرو. د اس پی طاهر خان داور شهید د جسد د پاره موږ دلته کورخم ته راغلي یو. یوه غنټه وشوه د پاکستان استخباري ادارې چې کومې دي، د دفاع چې کومې ادارې دي، هغه لګیا دي چې دا جسد ترې واخلي. خو موږ ته دا اطلاع راځي چې د افغان ولس غیرتناک چې کوم پښتانه ولس دی هغه د دوی نه انکار کړی دی چې موږ یې قبایلو ته ورکوو. هغه قبایل که د وزیرستان دي که د پېښور دي هغو ته ورکوو، خو حکومت ته نه ورکول. حکومت ته موږ دا غوښتنه کوو چې دا د یو شهید جسد څنګه زموږ وطن ته زموږ خاورې ته راسپارلی شوی و. نو دلته ولاړ یو په دې تمه چې جسد به راکړي موږ ته. چې جسد راکړي نو دې نه بعد پېښور ته تګ دی او دا ګوري چې په دې مرحلې کې دا ولس ولاړ دی، په تکلیف کې دی، په مسلې کې ولاړ دی. دوی هم څوک پېښور ته ځي او څوک د پېښور نه بیا د جلال آباد په لور ځي، هغه هم په لاره کې ولاړ دي. او دا دې پېښې دا یو شی بیا څرګند کړو چې کوم موږ له اوله ورځې نه یو چې دا د دهشتګردي جنګ د دهشتګردي خلاف نه دی، دا د یو مضمومه سازش دی، د یو قام خلاف، د یوې ژبې خلاف، د یوې خاورې خلاف. او دا سازش چې کوم دی د دې ژبې د دې قام خلاف استعمالیږي لګیا دی، دا یې هتیار دی. او په دې هتیار باندې دوی چې کوم دی د پښتون قام چې کوم د نسل کشي روانه ده. تاسو وکتل چې په دې کې نه پولیس محفوظه دی، نه فوجي محفوظه دی، نه پښتانه ورونه ملکان مشران استادان محفوظه دي. هر ورځ یوه نه یوه پېښه ده او پښتون قام ته یو نه یو مړی راځي. په دې جنازو په دې دغو ستړي شو، راځي چې غوښتنه وکړو په دې خاوره د امن، راځي چې سره یو لاس ورکړو، راځي چې د امن او د سولې جولې چې کومه د ټولو پښتنو په کوڅې باندې وګرځو، یو ځای ودرو او یوه ناره کړو چې د دې نه پس موږ نه دا دهشتګردي جنګ غواړو، نه په خپل ځمکې باندې دا فساد غواړو. او پښتون خاوره چې کومه ده اوس د امن. شهبازه که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې تاسو اوس چې کوم د پېښور نه ملګري راغلي هلته هم پرېږدي که نه؟ نه، موږ هلته نه پرېږدي، دلته ولاړ یو. مخته اف سی ال ولاړ دي، هغه وایي چې مخته به نه راځئ د ګیټ په لور ده چې کوم ګیټ دی تورخمن. شاته اندازن څومره خلک ایثار کړي دي د مشرانو؟ فصلونو خلک دي، 500-600 خلک به وي چې په ګاډو کې ایثار شوي دي، مخته نه پرېږدي. او وایي چې د پاکستان چې کوم منسټران دي، شهریار افریدی، شوکت یوسفزی او بل چې کوم دی هغه ورغلي دي، جمال اجمل وزیر چې کوم دی هغه هم ورغلی دی. خو تر اوسه پورې د افغان ولس چې کوم دی هغه د جست هغو ته نه حواله کوي، هغو ته نه سپاري او وایي چې قبایل زموږ ته راسي، له موږ نه دې یوسي. نو قبایل هم څه مشران خو ورغلي دي، څه یې ورپرېښي دي ما ته چې کوم معلومات دي هغو ته به یې حواله کړي که نه؟ څه قبایل ورغلي دي، له هغه لورې لمونږ ته څه پیغام نه راغلی نه دی. په دې تمه په دې انتظار ولاړ یو چې هغه څه پیغام موږ ته راوړي، نو موږ بیا ګورو. او کوشش مو دا دی چې ټول افغان چې کوم دی په دې خبره باندې بیا خبر کړو چې سر د مخکې سر لا عمل دی. د بره افغانان ورونه او لاندې چې کوم افغانان ورونه دي دوی ته ته څه پیغام ورکول غواړې؟ که وګورو مسلې مو شریک دي، بیماري مو یوه ده، هغه د توپک د ګولې او د فسادونو او د دهشتګردي په نامه چې کوم جنګ دی، یو شریکه جنګ مو دی، یوه ژبه مو ده، یوه شریکه خاوره مو ده، او یو مسله را پېښه ده، یو بیماري را پېښه ده. د دې خلاف اواز پورته کول دي، د دې خلاف اوچېدل دي، یو بل ته لاس ورکول دي او اوږه په اوږه درېدل دي. زیاتي کېدای شي زموږ په ژوند دا ارمان زموږ نه شي پوره، خو راتلونکي نسل ته یو داسې ودانه، یو داسې پرامنه خاوره پرېښودل دی، یو داسې پرامنه وطن پرېښودل دی چې هغه پکې د ټکنالوژي، د ساینس او د تعلیم خبرې کوي، د جنګ او دغه نه وروسته. شهبازه که دا راته ووایي چې نن د پاکستان چارواکو که دغه ولسونه چې کوم یې شاته ایثار کړي دي دغه که راغلي وای، افغان ولس هغې بره چې کوم پراته دي هغه که راغلي وای او دلته په مینه او احترام سره ناست وای، یو بل سره یې خبرې کیسې کړې وای، خپل غم یې سره شریک کړی وای، که دې ته یې پرېښي وای دې کې څه داسې بده خبره وای چې دوی منې کړه؟ زه خو کله تللی نه یم، خو خلک وایي چې په هره جمعې باندې په واګه بارډر باندې جشن وي او فنکشن وي له دواړو طرف نه. او چې کله هم له هغې سیمې نه څوک راځي دوی ډېر ښه استقبال کوي، چې د دې خوا نه څوک ورځي هغه یې ډېر ښه استقبال کوي. ډېر ښه عمل دی، ورونه دي سره او یو تاریخ شریکه تاریخ لري، که یو بل ته ورځي سبا دا خبر نه ده. خو له بده مرغه ولې پښتانه یو بل ته نشي ورتلی؟ نو دلته یې درولي دي خلک، مخته یې پرېږدي نه.
په یو د مرحلې او دغه باندې ولاړ دي. د دې سیمې پښتانه نه ور پرېږدي چې دغه جست لاګې سیمې نه راواخلي، نو د هغې سیمې پښتانه چې کوم دې خواته راتلی شي. نو چې سره ورغلي وی غاړې سره ورکړې وی او یو بل ته ستړی مشی کړی وی، نو سبا د خبره نه وه. او دا بیا د دې خبرې دا څرګندېږي چې د دې قام د تقسیم چې کوم د دې قام د لرې ساتلو چې کوم فلسفي ده یا د دوی نظر دی، هغه ته دوی دوام ورکول غواړي چې دا خلک یو بل ته سره غاړې نه وځي، یو بل سره ونه دري. او دا شریکه چې کوم مسلې موږ ته راپېښ دي، د شریکو مسلو په یووالي باندې دا شریکو مسلو ځان راونه وباسي. مننه ستاسو ډېره